هدف څه دی؟ یو هدف باید څه خصوصیات ولري؟ آیا هدف باید کمی وي یا کیفي؟ څنګه کولی شو چې د هدف ټاکنه وکړو؟ کوم وخت چې خپل هدف وټاکو د هغه په ارتباط کوم لازم کار باید وکړو؟ د یوه تصدیق له مخې هدف هغه وضعیت دی چې موږ غواړو په آینده کې یې ترلاسه کړو. نو څومره بهتره ده چې خپل هدف راته معلوم وي او د هغه د لاسته راوړو لپاره حرکت وکړو. د هدف ټاکنه د زندګۍ له ضروریاتو څخه دی. که په آګاهانه ډول انجام نشي شاید نقصان وکړو. په دنیا کې له 95% زیات خلک ناکام دي. د ډیرو ماهرینو له سروې ثابته شوې چې د ناکامۍ تر ټولو لوی سبب هغه د هدف نه ټاکنه ده. په دنیا کې هیڅوک د هدف له معلومولو پرته نه دي کامیاب شوي. که چیرته تاسې د واقعي کامیابۍ غوښتونکي یاست نو تاسې هم د نورو کامیابو خلکو په څیر د ځان لپاره هدف معلوم کړئ. هدف ټاکنه. یو کس په ټکسي کې کېناست. ټکسي چلونکي ترې وپوښتل چیرته دی؟ نوموړي کس ورته وویل زه نه پوهیږم. نو اوس د ټکسي چلونکی مجبور دی چې یا خو نوموړی کس ټوله ورځ په ټول ښار کې وګرځوي او یا یې کوم د لیونیانو هسپتال ته وروړي چې دا دواړه کارونه د نوموړي کس لپاره د شرم وړ دي. انسان په 4 حالتونو کې ژوند کوي. لومړی، له خپل ځان سره ستونزه نه لرل خو له نورو سره تل په ستونزه کې اوسېدل. دا حالت حمله کوونکی دی. دوهم، له خپل ځان سره تل په ستونزه کې خو له نورو سره بیا تل ښه تابع یا حکم منونکی حالت دی. دریم، له ځان او نورو دواړو سره په ستونزه کې اوسېدل. دا حالت خفګان لرونکی دی. څلورم، کله چې انسان خپل ځان سره هم ستونزه ونه لري او له نورو سره هم ستونزه ونه لري. دا حالت نورمال دی. د ځان د بدلون لپاره خپل حقوق په نظر کې نیول. زه د دې حق لرم چې احترام مې وشي. له نورو سره په برابر ډول د انسان فکر راته وشي. زه د خپل احساس ویلو حق لرم. زه د خپلو نظریاتو د ویلو حق لرم. زه د هو او نه د ویلو حق لرم. زه د غلطۍ کولو حق لرم. دا حق لرم چې فکر وکړم. غلطي انسان نه بې ارزښته کوي بلکې غلطي د تجربې او پوهې لار ده. زه د خپل فکر د بدلون حق لرم. زه د دې حق لرم چې ووایم زه نه پوهیږم. زه حق لرم چې د هغه څه غوښتنه وکړم چې ضرورت مې وي او غواړم یې. زه د دې حق لرم چې د خلکو د مسؤلیت پر غاړه اخیستو نه انکار وکړم. زړورتیا. د تولون د وحشیانه ګزارونو پر وخت ځوان ناپیلیون د نی په څیر په باد کې ریږدېده. یوه سرتیري چې دی په دې حال ولید نورو سرتیرو ته یې وویل ده ته وګورئ له ډېرې ویرې څنګه ریږدي. ناپیلیون ځواب ورکړ هو ډارېږم خو جګړې ته ادامه ورکوم. که زما نیمایي ویره تاسې لرلی ډیر مخکې به تښتېدلي وای. استاد وایي ویره د ډار نښه نه ده. ویره موږ د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې زړور او ځواکمن ساتي. څوک چې ویره پرې برلاسي شي او خپلې لارې ته ادامه ورکوي په اصل کې خپله زړورتیا ثابتوي. خو څوک چې سختو شیبو ته تسلیمیږي او پر ځان خطر نه مني په اصل کې خپله بې مسؤلیتي ښایي. د بریالیتوب سپارښتنې. تاسې چې په ځان کې د کوم کار د ترسره کولو وړتیا وینئ همدا اوس یې پیل کړئ. په زړورتیا کې نبوغ، ځواک او جادو نغښتې ده. همدا اوس یې پیل کړئ. موږ په هغو کارونو کې بریالي کیدای شو چې په زړورتیا او اخلاص سره یې ترسره کړو. د یوې پروژې د مشر په توګه تاسې هغه وخت بریالي کیدای شئ چې تاسې خپل کار ته ارزښت ورکړئ
او که ارزښت ورنه کړئ نو اداره به مو له ستونزو سره مخامخ شي. د مشر یوه ځانګړنه دا ده چې ځایناستي یې هم په سمه توګه د کار کولو وړتیا ولري. ستر خلک د وړتیا لري چې خپل مثبت فکرونه په حقیقت بدل کړي او نور خلک هم دې مثبت فکر ته وهڅوي. هغوی ته خپل خلک او قوم د ځان په پرتله ډېر ارزښت لري. د وړتیاوو پلټنه. یوه ورځ یوې خامې آبادۍ ته د وینا لپاره لاړم. کله چې له وینا نه وزګار شوم نو د خامې آبادۍ د شاوخوا سیمې یو استوګن ښوونکی چې زما وینا اورېدو ته راغلی و ما ته راغی او وړاندیز یې وکړ. که ته د څو زده کوونکو کفالت پر غاړه واخلې نو له موږ سره به دې لویه مرسته وي. د ښوونکي دې خبرې زه حق پک کړلم او په حیرانتیا مې وپوښتل چې ستاسې ښوونځی دولتي نه دی چې زده کړې پکې وړیا وي؟ صاحب همداسې ده، خو موږ یې لوړې زده کړې هم پر خپله غاړه اخیستې دي. ما پوښتنه ورغبرګه کړه چې ولې پوهنتونونه څه دولتي او زده کړې یې وړیا نه دي که څنګه؟ بلکې پوهنتونونه خو زده کړیالو ته څه معاش هم ورکوي. لنډه دا چې ښوونکي خپله موخه په ډاګه کړه او ویې ویل چې د موږ ښوونځي کې ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د نمرو کچه یې په کلنۍ ازموینه کې له 99 سلنۍ لږ نه وي او 1.5 خو پکې داسې ذهین او ځیرک وي چې ذهني وړتیا یې د یوې ډلې لپاره هم بس ده. که ښار ته لاړ شي نو د طب، انجینرۍ، شرعیاتو او د کمپیوټر په برخه کې ډېرې بریاوې ترلاسه کولی شي، خو له بده مرغه مور او پلار یې د لوړو زده کړو مخنیوی کوي او ورته وایي چې بس دی، ډېر لوست دې وکړ، نور پر کور قرار کښېنه او خپلې ګډې وزې ساته. څه د ګډو وزو څرولو لپاره؟ ما بې اختیار ورغږ کړ. هغه وویل هو، د ګډو وزو څرولو لپاره د داسې تکړه زده کوونکو له لوړو زده کړو بې برخې شي او د زده کړې لړۍ پرې کړي او له خپل پلار سره د ګډو وزو په څرولو بوخت شي او پایله یې دا شي چې د هغه ټولې وزې څروي په دې کې واده وکړي، بچي یې وشي، هغه چې رالوی شي نو هغوی هم د خپل پلار په څیر ژوند ولري. لنډه دا چې هغوی هم خپل ژوند د ګډو وزو په څرولو کې تیر کړي. ما وپوښتل چې تاسې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره څه لار سنجولې ده؟ هغه وویل چې موږ د داسې زده کوونکو له پلرونو سره ګورو او هغوی دې ته تیاروو چې تاسې د ګډو او وزو د څرولو لپاره په وړ بیه یو شپون ونیسئ چې لګښت به یې موږ پر غاړه واخلو او بچي به مو پرېږدئ چې خپلې زده کړې وکړي او خپلو وړتیاوو ته د ودې ورکولو په سر ځلا پکې پیدا کړي او د زده کړې تر بشپړتیا یې ټول لګښت موږ پر غاړه اخلو. ښوونکی د لږ ځنډ لپاره غلی شو او بیا یې په پارېدلي ډول د خپلو خبرو سر داسې کېښود. داسې نه ده پکار چې مهمې او ګټورې وړتیاوې دې د خلکو په سینو کې ښخې پاتې شي او هغوی دې بیا پرې ټول ژوند د حسرت او پښیمانتیا سویلي کاږي. نو دې پایلې ته ورسېدم چې خپله وړتیا راښکاره کول پکار دي. ځان بوخت کړه او له وزګارتیا ډډه وکړه. وزګار خلک په انساني ټولنه کې له خبرو اترو پرته نور څه نه کوي، ځکه فکرونه یې د همدې لپاره خالي او ویشل شوي وي. هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل. د انسان لپاره تر ټولو زیات خطرناک حالت وزګارتیا ده. د دې بیلګه داسې ده لکه موټر چې له موټروان پرته روان شي او کله ښي او کیڼ لور ته تاویږي. په کومه ورځ چې ته وزګار یې نو غمونه، لانجو او کړاوونو ته به تیارېږي، ځکه وزګارتیا ستا ذهن ته د تیرې زمانې ټول مسایل راستنوي او د موجوده او راتلونکي وخت له مسایلو سره یې ګډوډ کوي او له سختو ستونزو سره مو مخ کوي.
په غوره خویونو ځان بریالی کړه. تاسې چې په ژوند کې هر څه کوئ د دې 95 سلنه راز تاسې په خویونو پورې تړلی دی. بریالي خلک هماغه دي چې بریالي خویونه راخپل کړي. د ناکامو وګړو خویونه ډېر خراب وي او همدغه کار دوی د ناکامۍ په لور بیایي. زما ملګری آیډي فارمن وایي چې یو ښه خوی راخپلول ستونزمن کار دی، خو له ښه خوی سره ژوند تیرول ډېر اسانیږي. د دې برعکس یو بد خوی خپلول اسان کار دی، خو ژوند تیرول ورسره ډېر ستونزمن دي. په ځانګړي حالاتو کې د یو سړي له لوري په خپله یوه تګلاره د فتح کولو ته خوی وایي. د طوفان پر مهال هم مسکی اوسه. دا لاندې بیتونه په رښتیا هم له معنا، ښکلا او جادو ډک دي. دا د ابي الطیب المتنبي بیتونه دي چې سیف الدولته پکې ستایي. هغه مهال چې هغه په یوازې ځان او مسکا سره د جګړې ډګر ته ورښکته کیږي، هلته سرونه شیندل کیږي او ارواوې د غشو په سرونو پورې نښتي. ته ودرېدې او پر مرګ کې د ودرېدونکي هیڅ شک نشته. ګواکې ته د هلاکت په کنده کې پروت او بیا هم ویده یې. څه ښکلې منظرکشي ده، څه ښکلی تعبیر دی، څه ښکلی نوښت دی. ته هم همداسې یو څوک اوسه. حتی د طوفان پر مهال هم مسکی اوسه او خانده. پر خپل رب باور ولره. آیا د تقدیرونو مالک در باندې تر خپل مور او پلار هم ډیر مهربانه نه دی؟ آیا الله تعالی درته ښې او ښکلې چارې نه غوره کوي؟ د هغه پر پریکړه راضي اوسه او ښه انتخاب ته یې مسکی شه. که یې ناروغ کړې پوه شه چې ورته ګران یې، که یې غریب کړې پوه شه چې ورته نږدې یې، او که یې ستا په حق کې کومه فیصله مخکې یا وروسته کړه، بیا هم د ځمکې او اسمانونو د رب په حکم راضي اوسه. آیا ته فکر کوې چې هغه به درته بد انتخاب وکړي؟ نعوذ بالله من ذلک. رښتیا دا ده چې ته د الهي چارو په مصلحت نه پوهیږي. نو د طوفان پر مهال هم مسکی اوسه. تر دې که حالت هر څومره سخت وي، نږدې ملګری دې وفات شوي، خپلوان دې له لاسه ورکړي وي، مالی تاوان دې کړی وي، یا هم ناروغ شوی یې، پر الهي پریکړو راضي او مسکی شه. دا همغه کار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد پر سخته ورځ وکړ، بلکې ویې خندل تر دې چې مخکني مبارک غاښونه یې ښکاره شول. همدا د هغه مسلمان شان هم دی چې سینه یې پراخه، خاطر یې آرام، د خپل رب په حکمت باور لرونکی او د هغه په تدبیر او پریکړې مطمئن دی. کامیابی، ناکامی، 2 تصویرونه. تاسې کله خپل کوم همکار د پرمختګ پر مهار لیدلی؟ حتما به ډیر داسې دوستان لرئ چې د ژوند په پیل کې په جونګړو کې د بېوزلۍ ژوند تیر کړی، بیا وروسته د وخت خزانو خپل کړي او د کړاوونو تر دور وروسته به یې د سوکالیو لړۍ پیل شوي او همغه بېوزله دوستان به مو نن د پرمختګ کولو په حال کې وینئ. کله چې دا ډول دوستانو شمیر تر یو ډیر وي، نو موږ وینو چې په دوی کې ځینې یې ډیر زیات پرمختګ کوي، یعنی په ادارو کې لوړ مقامونه ترلاسه کوي، د عزت څښتن شي، شتمني، ګاډي او کور په لاس ورشي او له خپلې ښځې، ماشومانو او مور پلار سره د خوښۍ ژوند تیروي. دا خلک په رښتیا کامیاب خلک دي. له دوی نه یې ملازمین او همکاران هم خوښ وي. که کوم غیر معمولی فشار پرې راشي، په اسانۍ ورسره مقابله کوي، بلکې داسې احساسیږي چې نوموړی د کرکټ د وکټ کیپر په څیر بال نیسي او څنګ ته ولاړ لوبغاړي ته یې سپاري. هغه دا مهال د وکټ کیپر په څیر تر ټولو محفوظ لباس اغوستی وي.
او پر سکرین هم ډیر را څرګندیږي. موږ دا ډول خلک کامیاب بولو. له مشرانو څخه زده کړه. زه همیشه ځوانانو ته د خوب لیدلو په اړه سپارښتنه کوم. دا سپارښتنه ځوانانو ته دا لارښوونه کوي چې هغوی د هر ډول بریالیتوب وړتیا لري. ښه خلک د حکومت د قوانینو له لارې نه رامنځته کیږي. په نړۍ کې هر څوک د زور او ځواک درناوی کوي. نو که غواړو چې ځواکمن شو باید له همت، زغم او هلو ځلو څخه کار واخلو او له ځانونو خوله تویه کړو. له هر کار څخه وړاندې له ځان څخه دا پوښتنه وکړئ: هر څه چې زه وایم او یا یې ترسره کوم آیا هغه به ما ته ارامتیا راوبخي که نه؟ تکبر ستونزې را پیدا کوي او تاسو له هر چا نه جلا کوي، تر دې چې له خپل خدای څخه مو هم جدا کوي. له ساینس او ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستلو لپاره دا اړین دي چې ساینس او روحانین باید سره وصل شي. زه له ډیرو کلونو وروسته پوهیدلی یم چې که حالت هر څومره ستونزمن هم وي موږ باید خپل مورال له لاسه ورنه کړو او په خپل ذهن او زړه فشار رانه وړو. نور خلک نشي کولی چې موږ ناکام او یا بریالي کړي. یوازې موږ یو چې دا کار ترسره کولی شو. نورو ته وایه چې زه ستا سر لوړي غواړم. خپل زړه د نورو د خیر غوښتنې او د مینې په ولولو ورغوه. له خلکو سره په بشپړ اخلاص او په زړه پورې چلن هغوی پر دې باوري کړه چې ته ورسره مینه لرې، ځکه له همدې لارې ته د خلکو زړونه راخپلوی شي. په یو روغتون کې یو نیک چلنه طبیبه وه، نو ټولې ښځې ناروغانې به همدغې طبیبې ته ورتلې او نورې ښځې به یې هم دې ته هڅولې چې همدغې طبیبې ته ورشي. او د دې هر څه لامل دا و چې هرې ښځې به داسې انګېرله لکه دا چې ورسره ځانګړی تړاو لري او د دغې طبیبې ښه چلند پر ناروغانو کوډې کړې وي. دغې طبیبې پر خپلې سکرترې ټینګار کړی و چې که د چا زنګ راشي او له ما سره خبرې کول غواړي نو په مسکا یې هرکلی کاوه. بیا یې نوم وپوښته، نوم یې یاد ساته او ورته وایه چې 5 دقیقې وروسته اړیکه ونیسي. سکرترې به د ناروغانو نومونه او بشپړ ادرس په یوه دوسیه کې راټول او بیا به یې دوسیه د طبیبې مخې ته وروړه. نو د دې ګټه به دا وه چې د دویم ځلې اړیکې نیولو پر مهال به طبیبې خپل ناروغ په نامه بال او د روغ رنځور پوښتنه به یې ترې کوله. ناروغ به حق پک شو چې طبیبې زما په اړه دومره معلومات له کومه کړل. نو له دې عمله به د ناروغ په زړه کې له طبیبې سره د دوستۍ احساس پیدا شو او د خپلې هرې ورپېښې ناروغۍ په اړه به هماغې طبیبې ته یې ورتلل خوښول. څه فکر کوئ؟ د زړونو خپلول څه دومره ګران کار نه دی. ته د نورو په اړه خپله مینه په ډاګه کړه. خپلې ولولې له خلکو پټې مه ساته. ته له نورو سره مینه کوه نو خلک به هم خپله مینه درته په ډاګه کړي او په خپله خوله به درته وایي چې موږ د الله جل جلاله لپاره له تا سره مینه کوو. ته ماته تر ډیرو خلکو ګران یې او ستا دغه خبره دروغ هم نه ده، ځکه هغه رښتیا هم تا ته تر نورو ډیر ګران دی او باید له هغوی نه درته ډیر ګران شي. نو په دې ډول ته ځیرکتیا څخه کار اخله. ګمان دې ښه کړه. یو باوري طالب العلم راته د شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله کیسه وکړه. ویل یو کس ورسره په ټلیفون خبرې کولې. داسې ښکارېده لکه خبرې چې پر شیخ ښې نه وي لګېدلې. کله چې خبرې پای ته ورسېدې او غوږ یې کېښود ویې ویل کله چې د چا کړنه ناسمه وي نو ګمانونه یې هم ناسم وي او کله چې رښتیا وایي نو په هغه کې یې هم شک او توهم وي. داسې ښکارېده لکه مقابل لوري چې له شیخ صاحب سره په خبرو کې بدګماني
او بې ادبي کړې وي. نو دې خبرې ته یې د دې بیت په ویلو اشاره وکړه. دا بیت له حکمته ډک دی، ځکه بد عمل ګمان پیدا کوي او کوم سړی چې د ګمراهۍ او خطا لار نیسي هغه داسې انګیري چې ګواکې ټول خلک د هغه په څیر دي. له نرمۍ کار واخله. نرمي چې په هر شي کې راشي ښکلا وربخي، او کوم شی چې ترې بې برخې شي هغه بد ښکاري. په وینا کې له نرمۍ کار اخیستل او له خندا ډکه خوله او حیا هغه څه دي چې انسان ته نیکمرغي وربخي. ښایسته خبره او له مسلمان سره د مخ کېدو پر مهال هغه ته داسې څه ویل چې زړه یې پرې ښه شي د نیکمرغو خلکو ګاڼه ده، او دا د مسلمان صفت دی. د دې مثال داسې دی لکه مچۍ چې ښه خواړه خوري او ښه شیان یعنی شات جوړوي، او کله چې پر یو ګل کینی نه یې شوکوي. ځکه الله تعالی د نرمۍ په بدل کې هغه څه ورکوي چې د سختۍ په بدل کې یې نه ورکوي. په ټولنه کې هر ډول خلک شته، ځینې یې داسې دي چې خلک یې څاري، او دا ځکه چې په هر یو کار کې یې له خلکو سره له نرمۍ او نیکې رویې کار اخیستی دی. خو ځینې داسې هم شته چې مجلس ته په راتلو سره یې خلک خواشیني کیږي. دا بدمرغه خلک بد اخلاقه دي، نو ځکه یې څوک په خوا کې کېناستلو ته نه خوشحالیږي. د دوستانو ګټل ځانګړی فن دی چې نیکان او هوښیار خلک پرې پوهیږي. دوی تل هڅه کوي چې له خلکو سره ښې اړیکې جوړې کړي او ټول خلک دوستان کړي. خو که پر دې نه کیږي نو بیا د دې لپاره له الله تعالی نه دعاګانې غواړي. منفي احساسات لرې کړئ. د خوشحالۍ او کامیابۍ تر ټولو لوی دښمنان ستاسې د منفي احساساتو بڼې او ډولونه دي. منفي احساسات تاسې پر شا تمبوي او ټیټ مو ساتي. دغه احساسات ستاسې زړه خوړینوي او په ژوند کې مو د هر رنګه خوند او خوشحالۍ ساتي. کله چې د منفي احساساتو لکه کرکې، کینې، خلق تنګۍ، ځان ته په کمه سترګه کتنې او نورو شور ماشور پر ځای که محوه کړئ، نو ځای به یې په ثانیو کې مثبت احساسات لکه محبت، علاقه، آرامي، د امن احساسات، خوشحالي او داسې نور ونیسي. تاسې د خپل ژوند واګي په خپلو لاسو کې واخلئ او زه د مسؤل یم په ویلو سره ټول منفي احساسات له ځانه لرې وغورځوئ. تاسې یوازې هغه مهال خپل احساس او انرژي په یوه سم مسیر کې په کار اچولی شئ چې خپلواک ذهن او ازادانه احساسات ولرئ. د دې لپاره چې خپل ذهن مثبت وساتئ، نو له بدو ویلو، بدو غوښتلو، عیب پاللو او سپکاوي ډکو فکرونو ډډه وکړئ. کله چې د کوم شخص په عیبونو باندې خپل ذهن ډکوئ یا نورو خلکو ته د هغوی د کړیو او ناکړیو په کارونو له امله د سپکاوي او زیات رسولو فکرونه په خپلو مغزو کې راټولوئ، په حقیقت کې د خپل وجود په رګ رګ کې منفي احساساتو ته وده ورکوئ. او په دغه منفي پالنه کې چې لومړنی شخص زیان ونیسي هغه به تاسې په خپله وئ. تاسې هر ډول منفي پالنه په بل چا باندې کوم تاثیر نه لري. د نورو له لاسه عصباني کېدل په دې معنا دی چې خپل ټول احساسات او حتی د خپل ژوند ټول کیفیت د هغوی لاسو ته وسپارئ. له خپل تیر وخت څخه چې د نورو د بدلون او اصلاح وړ نه دی، ځورېدلي، شکایت او نه رضایت پرېږدئ. پر خپل اوس او راتلونکي باندې تمرکز وکړئ او وګورئ چې څه غواړئ، چیرته ورسیږئ او څه په لاس راوړئ. تر ټولو لومړی پر خپل هدف او موخې فکر وکړئ. په خپلو کارونو او موخو زیات فکر کول له تاسې څخه مثبت او هدفمند شخص جوړوي.
د هدف درلودل او په کلک ډول خپل ځان هدفمن او مسؤل ګڼل د انسان په ذهن کې نوي فکرونه آزادوي او د مثبتو احساساتو مخه ورته پرانیزي. ناکام او وروسته پاتې خلک ذهن له اړخه زیاتره څه احساسوي، په هغه څه فکر کوي چې د هغوی په اړه خبرې کوي چې له بیخه یې نه غواړي. دوی اندېښنه نه غواړي خو تل پر اندېښنه راوړونکو مسایلو فکر کوي. د توبې ویستلو طریقه: په ښه طریقې سره اودس کول او د اوداسه وروسته 2 رکعاته لمونځ په خشوع او رجوع سره ادا کول او وروسته په عاجزۍ سره د ستر تعالی څخه د خپلو ګناهونو د بخښلو غوښتنه کول. د توبې وختونه: توبه له ګناه کولو وروسته هر وخت قبلیږي، خو ښه خبره دا ده چې ګناه درنه وشي او سمدستي ورپسې توبه وویستل شي. خو د دې برعکس په لاندې حالتونو او وختونو کې توبه نه قبلیږي چې ژوند څخه ناامیدي واقع شي، یعنی مرګ راشي او روح تر مرۍ ونیسي. په دې اړه الله تعالی په سورة النساء 18 نمبر آیت کې داسې فرمایي: هغو کسانو لا توبه نشته چې تر هغه بد کارونه کوي تر څو چې د دوی یو نفر ته مرګ ور حاضر شي او بیا ووایي چې یقینا زما همدا اوس توبه ده. چې عذاب راشي. په دې اړه الله تعالی په سورة غافر 8 نمبر آیت کې داسې فرمایي: نه و چې ګټه یې رسولی وی دوی ته ایمان راوړلو د دوی، هر کله یې چې ولیدل عذاب زموږ چې لمر د مغرب له خوا راوخیږي. په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الله د بنده توبه تر هغې قبلوي چې لمر له مغرب څخه لا نه وي راختلی. د توبې ویستلو طریقه: په ښه طریقې سره اودس کول او د اوداسه وروسته 2 رکعاته لمونځ په خشوع او رجوع سره ادا کول او وروسته په عاجزۍ سره د ستر تعالی څخه د خپلو ګناهونو د بخښلو غوښتنه کول. د انسان قدر کول څه ارزښت لري؟ که لوی فکر لرې په کوچنیو قدمونو پیل وکړه. د انسان قدر کول د قرآن له مخې او بېشکه موږ بني آدم ته عزت ورکړی او هغو ته مو په وچه او لمده کې سپرلی ورکړی او هغو ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو مو ښکاره لوړتیا ور وبخښله. تفسیر: الله تعالی په ذکر شوي مبارک آیات کې پر ټولو مخلوقاتو باندې بني آدم ته فضیلت او غوروالی ورکړی او د خپلو ځینو نعمتونو چې پر انسان یې پیرزو کړي یادونه کوي. الله تعالی انسان ته منطق، بیان، عقل، علم، توازن او دیدن او صورت او ښکلا د ځمکې د سر پر نورو مخلوقاتو لکه پیریان او حیواناتو غوروالی ورکړی دی. ځینې مفسرین وایي چې د انسانانو د هدایت او لارښوونې لپاره پیغمبران رالیږل د انسان عزت او تکریم مثال او نمونې بولي. خو ځینې مفسرین د انسان قدر د هغه په لیک او لوست پورې نغښتی ګڼي. د انسان قدر د الهي آخري دایمي او شامل دین او قانون په حیث په یو مناسب وخت او زمان کې د انسان د تکریم او عزت اعلان وکړ. د انسان د کرامت څو نمونې: توازن او د شکل او صورت ښکلا. الله تعالی انسان ته د عزت، کرامت او فضیلت په نعمت سره په خپلو نورو مخلوقاتو لوړتیا او غوروالی وربخښلی دی. انسان په ښه شکل پیدا شوی، همدا وجه ده چې الله تعالی فرمایي موږ انسان په ښه شکل پیدا کړی دی. د وجې تسخیرول:
د انسان د عزت او لوړتیا له نښو څخه بله نښه دا ده چې الله تعالی د طبیعت قوتونه او هغه چې په ځمکه کې دي د انسان تابع ګرځولي دي. له سمندرونو څخه ګټه اخیستل انسان ته یې توان ورکړی چې په سمندرونو کې بیړۍ وچلوي. پاکه او حلاله روزي. پر ټولو ځمکنیو مخلوقاتو باندې د انسان د کرامت او غوروالي اعلان الله تعالی په انسان احسان کړی. پر هغه یې د خپلو نعمتونو پیرزوینه کړې ده او هغه یې د عزت او تکریم په لوړو مرتبو نازولی دی. د انسان قدر کول د نړیوالو په نظر که لوی فکر لرې له کوچنیو قدمونو یې پیل کړه. ښه اخلاق د انسان قدر زیاتوي. انسانیت کېدلی شي چې د انسان اوسېدو د کیفیت په نوم تعریف کړو. انسان یو عجیب او غریب فطرت دی چې په مټ یې هغه له نورو موجوداتو سره توپیر لري. د انسان اوسېدل په دې معنا نه دي چې یو فرد د انسانیت ولري. که تاسې غواړئ چې یو فرد کې د انسانیت پر کیفیت باندې پوه شئ، د نورو خلکو چې په بدل کې دوی ته هیڅ شی نه دي ورکړي. ښاغلی ټرزاد انسانیت ډیر ښه عجیبه بیانوي. انسانیت دا دی چې له نورو څخه په هره ممکنه ځای او حالت کې موازیت او ورسره مرسته وکړي. انسانیت ته قدر داسې وشي چې یو انسان ډیر ضرورت ورته لري او یو انسان باید له خپلې شخصي ګټې نه تیر شي. انسان اشرف المخلوقات دی. د انسان قدر کول څه ارزښت لري او الله تعالی ته ډیر ګران او محبوب دی او په ټولو شیانو برلاسی دی. خو په خواشینۍ سره وایم چې په افغانستان کې انسانیت ته قدر نشته، ځکه په افغانستان کې هره ورځ په زرګونه انسانان په قتل رسیږي او هر انسان قدر تر پښو لاندې کیږي. هیله ده چې په افغانستان کې انسانیت ته قدر وشي چې په ټولو برخو کې برلاسی اوسو. رحمان بابا وایي انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بت که جوړ کړي د سرو زرو انسان نه دی. د ځوانۍ دوره د ځواک، پوره توان، طاقت او همدارنګه د درست او ښه کار کولو دوره ده. وایي لمر هغه وخت د ګرموالي او روښنایۍ اخري حد ته رسیږي کله چې د ورځې په منځنۍ برخه کې د اسمان په زړه کې ځای ونیسي. د ځوانۍ د عمر وخت له 10 کلنۍ څخه شروع تر 25 کلنۍ پورې د تنکۍ ځوانۍ وخت وي او تر 40 کلنۍ پورې د ځوانۍ په عمر کې حسابیږي. د ځوانۍ اهمیت په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر ورځ یوه فرښته یا ملکه اعلان کوي او وایي ای ځوانانو خپلې ځوانۍ بربادې نه کړئ، ګنې په اړه به یې درڅخه پوښتنه وشي. د ځوانۍ اهمیت د قرآن کریم په رڼا کې الله تعالی په قرآن کریم کې د اصحاب کهف په اړه فرمایي موږ د هغو خبر تاسو ته هم حکایت کوو. هغوی هغه ځوانان و چې په خپل رب یې ایمان راوړی و او موږ ورته هدایت نور هم زیات کړ. د ځوانۍ سالمه ساتنه د مور او پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو پوره پاملرنه ده. بېلارو ملګرو له ملګرتیا څخه ځان ساتل.